د انسان ګډ کور ته څه پیښ شوي؟ له شوره ډکه نړۍ بې مخینې سکوت تجربه کوي. له ګڼې ګوڼې ډک ښارونه ورو ورو تشېږي. پر لویو سړکونو سړه سیلۍ چلیږي او په کوڅو پس کوڅو کې نامعلومه ویره حاکمه ده. انسان له یوې داسې زرې تښتي چې په سترګو نه لیدل کیږي. هېڅ کیږي نه، وار نه کوي، وسله نه لري، خو د وسلو او ټکنالوژۍ ملا یې ماته کړې ده. په چین، اروپا، امریکا، استرالیا او اسیا کې هغه ځایونه چې د زرګونه خلکو د تګ راتګ لارې، سیمې او ځایونه وو، اوس چوپه چوپتیا ده. ویره او د مرګ سوړ بوی هر ځای خور دی. دا هر څه ولې وشول؟ کرونا، دا وحشتناک نوم له کومه راغی؟ دا هر څه د ځمکې پر سر د انسان د خپلسرۍ راپیل شوي. طبیعت ته زیان رسول، د طبیعت قوانینو ته نه درناوی، په طبیعت کې د نورو ژوندیو موجوداتو حریم او خصوصیاتو تر پښو لاندې کول، د سنت په هوا مستیدل او اقلیم ته زیان رسول، ځنګلونه وهل او هیبتناکې سترې فابریکې جوړول. دا هر څه به د دې اوسني سکوت او ویرې سرچینه نه وي. زموږ حرص او هوا به پر انساني ټولنو اوسنۍ بلا نه وي حاکمه کړې. هو، ښایي زموږ خپلسري زموږ د مرګ سبب وي. د خدای مخلوق ته نه درناوی، د خدای پر ځمکه زموږ تکبر، حرص او د نورو ژویو حریم ماتول د نړۍ شور ختم کړ او هر څه د سکوت کندې ته ورټېل وهل. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی. کرونا، ویرونکی نوم، خو داسې څه چې په سترګو نه لیدل کیږي. سوداګري سقوط شوي، فابریکې تړل شوي، هوایي ډګرونه په ټپه ولاړ دي، میترو سټیشن تړل شوي، لسګونه ښارونه او میلیونونه وګړي په کورونو کې قرنطین شوي دي. ماسک او ضد عفوني توکي په بازارونو کې په خلاصېدو دي. دا هر څه اوس یوازې خدای په مرسته او رحم پورې تړلي دي. دا هر څه بشر ته یو د خطر زنګ دی چې له خپل حریم وتل او له خپل حریم پښې اوږدول څه آفتونه راوستلی شي. پوهنتون، زده کړې او ښوونځي تړل شوي. ان له کتاب هم ویره خپره شوې ده. خلک دا هم وایي چې خدای یوه واړه سرتیري ته امر کړی چې بشریت یې له بغاوت راوګرځوه. واړه سرتیري ته چې کرونا یې بولي، په سترګو یې نه وي، نو هره ورځ مو لسګونه جنازې خاورو ته ښکته کوي. اخبار د بشریت پر مرګ غږیږي او نړۍ د دې وړې زرې خطرناکې کار ته ګوته په غاښ ده. بشریت، کائنات او طبیعت خپل حدود لري. انسان باید هر مرز او پولې ته درناوی ولري. پر نړۍ دې د خپل حرص لمن ټوله کړي او طبیعت دې نه زیانمنوي. د طبیعت غوسه یوازې یوه انسان، یوه هیواد، یوه ښار او یوه کلي ته نه ده، دا بیا ټولې نړۍ ته ده. هر انسان باید بل انسان له بغاوت راوګرځوي. دا بلا یوازې پر چین، اروپا، امریکا یا بل ځای نه ده، بلکې پر هر یو انسان ده. هر انسان باید د نړۍ هر مخلوق ته درناوی وکړي او هر پیښیدونکی زیان له یو بل سره په ګډه دفع کړي. انسان ته ښایي چې د بل انسان درد احساس کړي. نیمو انسانانو په کیمیاوي وسلو، جګړو، باروتو د نورو کور تیاره کړی دی. د هر څه له طبیعت سره جګړه ده، له انسان سره جګړه ده او زموږ د دې جګړې په مقابل کې د کیمیاوي وسلو په مقابل کې داسې آفتونه هم راتلی شي. اوس یو مسلمان، یو انسان دا وظیفه لري چې له خدای مرسته وغواړي، بښنه وغواړي، د بشر پر وړاندې د دې سترې بلا د درېدو لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د خپلو وروڼو، کورنیو او شاوخوا انسانانو سره تر خپلې وسې مرسته وکړي. دنیا د ټولو ګډ کور دی. دا کور باید په ګډه پاک، منظم، له سولې، خوشحالۍ، مهربانۍ او مینې ډک وساتو. اوس ثابته شوه چې انسان له انسانه بیل نه دی. انسان د یو بل مهربانۍ ته اړتیا لري. ښکلی او سپېڅلی انسان نړۍ